د میدان وردګ ولایت هغه سیمې چې پخوا به د جګړو ډګرونه اوس په هغه ځایونو کې د والیبال ټورنمنټونه جوړیږي او د ولایتونو په کچه دغه ځایونه د سیالیو په ډګرونو بدل شوي دي. د سالارو په نامه سیمه چې د یاد ولایت یو له ډیرو خطرناکو سیمو څخه یادېده چې هره ورځ به پکې جګړې او نښتې کېدې، خو اوس د دې ځای د ځوانانو لخوا پکې د فتح په نامه د والیبال سیالیو لوی ټورنمنټ جوړ شوی دی چې تر 114 پورې ټیمونو پکې برخه اخیستې ده. د دې سیالیو جوړونکي وایي دا لومړی ځل دی چې په دومره زیاته کچه پکې ګڼ شمېر غټو لوبغاړو ګډون کړی دی او د ملي ټیم څو تنه لوبغاړي هم پکې لوبیږي. دوی وایي په هیواد کې د سرتاسري امنیت د راتلو په پار یې دا سیالۍ جوړې کړې دي او زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا هم ډیر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي او تر دې دمه دا سیالۍ چې فاینل پړاو ته هم نږدې شوي دي ډیرې ښې روانې دي. د فتح نه مخکې دا سیمه یوه خطرناکه سیمه وه چې د جنګ ډګر ګرځېدلی وه د وردګو په ولایت کې. نو د هغو صحنې شاهدان یو. په هغو وخت کې دلته امنیتي وضع ډېر خراب وه، لوبغاړي نه حاضرېدل. دلته چې موږ سیالۍ ورته جوړې کړو په 20 کالو کې لومړی سیالۍ ده چې دلته موږ جوړه کړې. د امن فضا ده، د امن فضا په دې شاهدي ورکړي چې مطلب د ملي ټیم لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون کړی. په 2 ورځو کې هیڅ ستونزه نه ده پیښه شوې او نه پیښیږي. امارت اسلامي د دوی پوره امنیت نیولی. دا چې خلک زیات دي علت یې همدا دی چې ټول خلک په آرام فضا کې کولی شي. موږ نن ورځ د ملي ټیم 4-5 مطرح لوبغاړي همدلته موږ سره په میدان کې ولوبېدل، ولې مخکې په کابل کې په خپلو جمنازیمو کې په نارامه شکل باندې لوبې کولې. په سالارو کې د سیالیو ته راغلي نندارچیان او د والیبال سیالیو مینوال وایي چې له 20 کلونو وروسته په داسې یوه سیمه کې چې پخوا د جګړو ډګر او اوس پکې سیالۍ ترسره کیږي ډېر خوښ دي. دوی وایي په سالارو کې به مخکې په عمومي سړک هم خلک ډیر په ویره او وهم کې تیریدل، ځکه چې په خبره یې دلته به هره شیبه د جګړې رامنځته کېدو ویره وه. په ټوله کې زه د یوه سیلاني په صفت خوښ او خوشحاله یم چې داسې یو ټورنمنټ جوړیږي او دلته لوبغاړي رسي. او زه نه تنها په دا ټورنمنټ کې د نورو ملګرو سره هم ګورم چې ټورنمنټ ته راشم، بل ځای نشم ورسره لیدلی. مخکې به چې دلته داسې لوبې جوړېدې د بلې ولسوالۍ نه خلک نه شوی راتلی. اوس دا د موږ شاهدان یو چې د بل ولایت او د نورو ولسوالیو نه خلک راغلي دي. داسې ټورنمنټ شاهدان موږ دلته تېر شوي چې وخت کې به دلته د لوبې په مهال په سړک باندې به جنګ شو، موږ به بیرته خپلو کورو ته ډېر په سختۍ تللی شوی. اوس الحمدلله هر څه اطمینان، ډوډۍ ته څو بیرته رسو، شپه ورځ هېڅ مشکل نشته. د میدان وردګ ولایت د شیخ آباد په نامه کلی هم یو له هغو کلیو څخه و چې دلته به هره ورځ په عمومي لارو کې د جګړو او ماینونو چاودېدو ویره وه، خو اوس دلته هم خلک د والیبال لوبو ته راټول شوي دي او د سیالیو له لیدو خوند اخلي. په شیخ آباد کې د والیبال سیالیو د ټورنمنټ جوړونکی وایي د دولت غوښتنه دا ده چې دغه رقم ورزشي ځایونه او تفریحي ځایونه موږ ته ډېر جوړ کړو، مهیا یې کړو تر څو هلته هر لوبغاړی د هر ځای لوبغاړی راشي په ازادانه ډول لوبه وکړي. په میدان وردګ ولایت کې دوه هغه سیمې چې پخوا د جګړو ډګرونه وو، خو په اوس وخت کې چې اسلامي امارت راغلی ده په دغو دواړو سیمو کې هغه د جګړو ډګرونه د لوبو په ډګرونو بدل شوي دي. په سالارو کې هم ډېر غټ د والیبال ټورنمنټ په لاره اچول شوی او دغه سیمه د شیخ آباد په نامه یادېږي چې دلته هم د والیبال یو غټ ټورنمنټ جوړ شوی ده. تاسو هم په تصویر کې ګورئ چې ډېر په زیات اندازه باندې نندارچیان هم راغلي دي او دغه لوبې ګوري، د لوبې نه خوند اخلي. عزت الله احمدزی، CMG، میدان وردګ.